رب العزت بخفل کلام کی فرمائی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ای زما بندگانو الله رب العزت فرمائی زما فیصله داده ستاسو د رب فیصله داده چې ستاسو رب د فیصله کوي تاسو به د بل چا عبادت نه کوئ بغیر له یوازې خپل رب بس. او دویم وبالوالدین احسانا د مور پلار سره شکل احسان ورسره کول قدر کول عزت کول پر لاس مچول دی ته پیسې ورکول کپړې ورکول خدمت کول شکر سره کول ولو قسم دی بد کی پر اولاد باندې په اسلام کې دا واجب ده چې هغه په نیک لار کې خدمت وکړي شکر سره کوي عزت وکړي قدر وکړي. مفتی شفیع صاحب رحمت الله تعالی علیه فرمایي دغه آیات نه دا معلومیږي چې د انسان په ذمہ باندې فقرباو کې در ټولو زیات حق د مور پلار دی ولو که مور پلار هر رنگ دی که شی که بدی پتا یې قدر واجب دی پتا دا غسر شکل واجب دی خامخا به ته کې غاړه دی په بندیش سینه ورسره وکړي. ګرانو عزتمندورونو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي که څوک دا غواړي چې په عمر کې زیادت راشي په رزق کې پراخي او برکت راشي پرس کې هغه د خپل مور او پلار سره شاو د خپل اقرباو سره وسیله رحم کوي په ټولو اقرباو کې مور او پلار مخکې ها حق د هر چا دی زید هر چا خپل زیدي د مور او پلار د کاګانو د ورور شزي د اولاد لیکن ګور انسان ته چې ځان ته سوچو کې په تعظیم باندې د مور او پلار سره د هر چا حق د مور پلار باندې ذاتي اول دغه غم خوره بیا د نور غم خوره بیا د نور سره هم احسان کوو د قریب سر باندې مطلب د دوست په سر باندې دی مخه پکاو او د شي په سر باندې کوشش کوي چې در نه خفه نشي. الله پاک فرمایي وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا چې د مور پلار پاکي دعا کوي څنګه کوي د شي دعا کوي چې الله د سره رحم په وکیل کړي چې ما باندې په ماشوم توګه کړي. علماء دغه ځای چې واجب وانتی کټکی را باسي هغه دا الله وی کړي نور قدر او عزت او احترام او شو احسان سره پوس نه دی پر نو دون خو که دون مړاند چې د هغه شو بدل ورکه کم شي چې دی تاسو سره ماشوم ته کړی دي ته ماشوم وي ته محتاج وي ستاو پیسو ته ضرورت او ستاو کپړو ته ضرورت او ستاو خوراک ته ستاو وسایل ته ضرورت او ستاو د یخ ته د بچاو ضرورت او ستاو د ګرمي دی هغه ټول د سره وکړل نن صرف داغو بدل ورکه بس په خوا دې ستا پښې در منځلې ساري در منځې نن ته د خدمت وکړه پښې ومینځه په خوا به ته په کرسۍ کې کښېنولې وې په چوکۍ به کښېنولې وې په میز به کښېنولې وې په لګن کې به پښې در اچولې وې نن یې ته وکړه بس خبرې ختم. په دې باندې په زرګونو کیسې واقعات او حدیث باندې شاهدان دي چې چا د مور او پلار قدر کړی دی عزت یې کړی دی الله په کومه سترګه ورته کتلی. حضرت مولانا ابو الحسن خرقانی رحمت الله تعالی علیہ مبارک راضی حضرت مولانا ابو الحسن خرقانی د محمود غزنوی رحمه الله د دور سړی او هغه براتلی مجلس هغه براتلی پر لاس مچ چپنه ورکړل ورسدا چپنه تکشیر دعا وکړه او په کوم ځای باندې حمله کول نو دعا ته وکړه الله به فتح درته نصیب کړي دی چې ورلې چپنه تکشیر شو دعا وکړه الله فتح نصیب کړي چرالي چپنه ورته راول بار ورته څنګه دعا دی وکړه غوتل داس خدای ته می د دې دلی فاتح کړي الله فتح نصیب کولې نیک وخت کله د سې دعا کړې ولې چې الله د ټولې دنیا فاتح می کړي الله به د ټولې دنیا فتح در نصیب کړي. ابو الحسن خرقانی دی زیته ورسېدی څنګه علما فرمایي دی د مور پلار دی خدمتګارو د برعکس بل ورورولو دغه نوم یې یاد کړی دی چې په دا نامه ورور هغه ډیر طاعت گزار او سیبمان تسبیح بولې المنزل نه بولې اشراق او د څاشتو دوابین داغو نوم اوس چاته نه یاد نو بیخي چا برک سنه دا ورته چې خبره چې ته چانه دکړه چې هغه څنګه انسان لیکن ابو الحسن خرقانی رحمت الله تعالی علیه تعالی مقام ورکړي وجه ورکول د چیش ولا د مور پلا خدمت کوي هغه بزرګي کوي
یو ځل پر هغه باندې د شپې د خوا غږ وشو چې صاحب ما ته بخښنه وکړله، تا ته الله بخښه وکړله ستا د ورور د ابوالحسن په بدله. دی حیران پاتې شو چې یاره لمونځونه زه کوم، صدقې زه کوم، روژې زه نیسم، مسواک زما په لاس کې، صاحب ما نه د پلو باندې زه ستړی سوم او زما ته بخښه د ده د رویه کېږي. ولې؟ وجه چې وی بیا یې غږ ورباندې وکړی چې ولې څه بس مسله ده، زه بزرګ زه یم او بخښه د ده د وجه ته کېږي. وی عاطفي غږ بیا ورباندې وسولو چې هغه ستا د مور او د پلار د خدمت له رویه، هغه د مور او پلار د خدمت په وجه باندې الله رب العزت هغه ته هم بخښنه وکړه او د هغه د رویه تا ته هم بخښنه وکړه. په دې مخه تاوځه چې ته طاعت ګزار یې، په دې وخت کې ستا د عبادت دونه ضرورت نه دی لکه د مور او پلار د خدمت. د مور او پلار خدمت په دغه ځای کې چې د هغو ضرورت دی، هغه محتاج دي، هغه پریوللو ته محتاج دي، د هغه سره ناستې پاستې ته پام فکر بدلولو ته، ستا در دغه عبادت هغه کار ډېر ضروري دی. عبادت الله نه دی محتاج، لیکن ستا مور او پلار چې تا ته الله در جوړ کړي دي هغه محتاج پراته دي. د دې وجه د هغه په روی باندې الله تا ته بخښنه وکړه، ده ته خو یې بخښنه وکړه لیکن ابوالحسن خیرخاني رحمت الله تعالی کوم مقام ورکړ. نو په دې زرګونو واقعات او زرګونو احادیث او دارنګه د علماء او اقوال د اولیاء او اقوال شهیدان دي چې الله کوم قدر هغه چاته ورکړي دي چې د مور او پلار عزت یې کړی، قدر یې کړی. داسې نه ده چې د ټولې هغه چې چاته د چا مور او پلار ول د هغه نو ملایکې وهي، هر رقم دوه ګوتې په یو شانتې نه دي. انسانانو کې خامخا طبیعت دی یو د به سخت دی یو د به توند دی، لیکن ما او ته الله په دې مکلف کړی چې بس شعور سره کوم احسان، نرمه خبره، اخلاق، درګذر، معافي چې دي خان دي خشمیږي ښکنځل درته کوي ودي د بل چا ښکنځل پر ځان مه وړه، ته یې دا ایسې مه شو، غیبت دې کوي ایسې مه شو چې دې غیبت ستا کوي ته وایې الله معافي ورته وکړي. بزرګانو د پردي سره کړي دي راسه ما ورته یې د خپله سره وکړو. یو بزرګ لوی حالم نو هغه به کله کله ماخستن د شپې رالی د خپلې مور سره به صدقې کښېنستې. یو ځل رالی چې مور یې ویده سوې ډېر افسوس یې وکړ. یو حدیث ورته یاد کې ورغلی، نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي الجنة تحت اقدام الامهات، جنت د مور او پلار د پښو لاندې دی. د حدیث د دې حدیث معنا دا ده چې جنت د پښو لاندې دی د مور او پلار، لیکن دغه مطلب یې دا دی چې په خدمت کې الله جنت یې ښي د دې په راضي کولو کې سړی دا ځان داسې عاجز کړي. نو دی راولاړ شو چې یاره راسه په دې حدیث باندې په ظاهر هم عمل وکړه، په هغه دې په حکم یعنې د هغه په اصل غرض او هدف خو دې عمل کړی دي، مقصد دې نه راسه ته په د ظاهر باندې هم عمل وکړه. خپله ږیره یې راواخیستله د دې مور په دې پښو پسې ورومږله، پښې پر صفا کړي د صفایي په نیت باندې، پښې خو نه دی نه وي چې په ګرد لړ بس شپه وه تېره سول لاړې بیده سولو خپله خونه کې سهار ورلی درس ته کښېنستي. په درس کې په شاګردانو کې څوک ورته وایي قربان اسم صاحب هغه ورته یا ماخستن مې په انتیک او په ناوله د صورت کې لیدلې، هغه ورته څنګه وایي په جنت کې وې، وایي ماشاءالله ولله الحمد. په دې خو ډېر خوشحاله سوم. وایي له انتیکه بله وه او له هغه ورته ویل څه ول پر ږیره پسې دې ملغلرې زړې دي، ملغلرې غواړي که یې نه غواړي، عزت غواړي که یې نه غواړي، قدر غواړي که نه، همدا مې ځان ته وینا ده او د مې ټولې دنیا ده. الله پاک دې زموږ ستاسو د ټولو لپاره د فهم او فکر او توجه وړ وګرځي. پر الله مسپارم، الله د دین د خدمت په نیت ټولو مسلمانانو ته عامه کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وصلی الله علی خیر خلقه.